یله کاسیب مونیرا په هندوانو کې راګیرا ظالمه د خورې راتېشه هندوانو نریندر مودي زموږ په پاکستان باندې حمله کړې ده مکمل 15 ځایونه راته ویشتي دي هلکه بډې راووهه پیسې بډ وهه او چپر یا بوټان دې په لاس کې ونیسه او راتېشه ظالمه چې بېرته حمله کول پکار دي دا د ښه زامنو د غوا زامن داسې نه سمیږي یې شاباش شریفه په سوله دې مړ مار پرېږدمه په سر دې غټه دانه راوخېږه د روانې مظالمه د خدای د پاکستان دغه جنده به ورته په ممبۍ کې او په دلي کې د رومه دوی ته زمونږ د پاور پته ناشته دی چې کوم دی یله کاسیب مونیرا داسې خوړت مه را روانېږه تیز راځه د وینې په ځای مې ورته د بدن خولې او اوبه خوټېدلې دي دې نریندر مودي سره به زه ګورمه دې زما بېګا شپه نارامه کړې ده ظالمه د خدای د شپې په 2 بجو باندې سپوږمۍ زموږ په ښار کې راوختله او چې سپین ټرک نه ناشوله دې نریندر مودي ته به چا خبره د غوا په ځای چا خبره پلار وژنو پلار اوله کاسیب مونیرا راکټې ایټم بمې بمونه جازونه او ټانګونه او د اکسنې رکشې سیکلونه موټر سیکلونه تیار کا پیسې باندې به م سرپنه کې ټول ورته تیار که د خیر سره دا دلي او د ممبۍ به تېنه نیسو او دې هندوانو ته به موږ ښیو چې اخر موږ د چا بچي یو او موږ څوک یو څوک نو د خیره سره را روان د لوی اختر لمونځ به په دې ممبۍ کې او په دې دلي کې ورته کوو او د چا د قصده یا بالمازه شاباش شریفه لږ کنټرول که ځان کنټرول که خبره دې شي ده که نه چې په ټول عمر کې دې مونځ کړی یم دی او که نه هسې د خیره چې رغړکې او پرکې ولې چې د اختر لمونځ به وس کې ظالمه د خدای داره تو چې اخري لمونځ دې کله کړی ولو یا سیب مونیرا ګوره ته زما د ورور پورې ډېر لګېږي خبره داسې ده که نه چې دنه اوس هېر شوي دي چې اخر لمونځ یې کله کړی ولو پرېږده داسې چل دی که نه چې زمونږ ټارګېټ دی هندوستان باندې حمله کول او دا نریندر مودي باندې چا خبره د غوا ګل خوړل دي خبره داسې ده که نه چې بغیر د دې نه خو یې نه پرېږدو او هلکه پاکول ماما سپین بریکیا دا راته ووایه که نه چې تېر تاسو څه تیاری شروع کړی دی او که نه یاره نواز شریفه ستا خو د خیره سره سرم ګنجی شوی دی سم د پسکو میدان تېنه جوړ شوی دی خو خبره داسې ده که نه چې زمونږ پښتنو خو د هندوانو سره د جنګ نه بایکاټ کړی دی موږ د هندوانو سره جنګ نه کوو خو خبره داسې ده که نه چې زه خو په هغې لس کې راځم چې موږ چا خبره د پیسو دپاره خپل ځان هم خرڅو او جهان هم خرڅو او په کور کې چې څوک دی هغه هم خرڅو خو خبره داسې ده که نه چې ما یو شعر لیکلی دی شعر به درته ووایم ډېر خفګاني شعر دی په زړه باندې خوري نه منوغه شعر به درته ووایم وایي د پاسه واورې ورېدلې غرونو سرې لمبې کولې او هندوانو په موږ باندې حملې کولې یا پاکول ماما سپین بریتیا دا وخت د شعرونو د سندرو او د نعتونو نه دی خبره داسې ده که نه چې هندو د غوا زوی نریندر مودي زمونږ کیناره هم ویشتی دی د کیناره به هغه ټول پیپونه ګډوډ کړي دي چې اوس یې پکې کولو پته نه لګي چې په کومه لاره وځي خو خبره داسې ده که نه چې زمونږ کیچن هم ویشتی د ټول هغه چا خبره یو د دالو بوجې په کیچن کې پرته وله هغه هم ټوله راته شیندلې ده نو د شعرونو وخت نه دی د دې غوا زوی ته به موږ ته چا خبره خپل پاور ښیو یله کاسیب مونیرا شاټینګ اینه مې ورته خوټېږي پرپوس مې ورته خوټېږي زړګی مې ورته خوټېږي او چا خبره کولمې مې ورته خوټېږي چې د دې خلکو نه بدله اخیستل پکار دي ظالمه د خدای راتېر شه او هغه بمونو ته ووایه بمونه هم تیار کړي ټمبونه هم تیار کړي ظالمه د خدای زمونږ د کور تشناب او کینهرابي ویشتی دی که نه یا نواز شریفه ستا د کولمې شاټینګ اینې پړپوس او د ګردې بدل به د دې نریندر مودي د خوا د زوی نه اخلمه بېغمه شه او ستاسو د کینهرابي حساب کتاب هم ورسره کوم او هغه ستاسو چې دغه د دالو بوجي وایي که خو در سره زم شریک وم د هغې بدله به هم ترېنه اخیستل پکار دي او هلکه پاپول ماما ته به د کلي ته لاړ شې که نه خلک به جذباتي کړي او په جذباتو کې به یې راولي چې دا د اسلام جنګ دی او د ایمان جنګ دی ورته هندوان کافران دي موږ مسلمانان یو خلک په جذبه کې راولي پاپول ماما یاره سیب مونیره خبره داسې ده که نه چې پښتانه مو خیر شوي دي چې دا جنګ د دالو په بوجۍ باندې دی خو زه به بیا هم خپل کوشش وکړم دا خلک به په جذبه کې راولم چې جهاد دی جهاد نو جهاد فی سبیل الله به کوو باقي خبره داسې ده که نه چې پاکستان ته ورګایم